هاشمی جانان کپن غړګي په جدای مکه اسمان جاړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو خدای دې جوړ روغ وایس. قاری رحاب مشوانی تاسو به پیژنې، تاسو په لیدلې په ټیک ټاک باندې ډیر وایرل شو په روزه کې او د تراوو په تراوی ورکول ډیر وایرل شو. نو هغه یو داسې ناس شریک ویلې ده، زه خو یقیني ډېر حیران کوم، ډېر په اعلی انداز کې ویل ده او ډېر خوند یې به کړی ده. راځئ چې دا نشر تر پای پورې راسره واورئ. هاشمی جانان کپن غړګي په جدای مکه اسمان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. عمر صاحب تو راواغستلا کوي چا چې پیغمبر لاړ آغا دې پوي په دې خبره شینن چې په تیرا تورې سر لاړ او محبوب پات نه دې ژوند دې ګره صرف دنیا دې بشر لاړ. په مدینه کې یو غوغا جوړه شوه، نرخصي ټول زاړه ځوانان جاړي. په هاشمي جانان کفن غړګي په جدای ځمکه اسمان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. په مدینه کې یو قیامت جوړ شو، په دې کې حضرت بلال راغی. ما جانان پړ مخې ور پرېوتله، غم پې د یاد سپین جمال راغی. ویلي د مینې باغ ته راشو زما، نور مې په ژوند باندې اوبار راغی. جوړ محبوب نن یتیم پاتې شو، د مدینې ټول یتیمان جاړي. وی په هاشمي جانان کفن غړګي په جدای ځمکه اسمان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. هغه ګلان د مدینې د باغو د ډېر غما نن نسکور ګرځي. وایي محبوب رانا جدا شلا، غم مدینه کې کور په کور ګرځي. یا ټول د یو بل مرور کارګي، د جانان غمې په سر سور ګرځي. په جدای کې د محبوب خپدي هم ورپسې څلور یاران جاړي. په هاشمي جانان کفن غړګي په جدای ځمکه اسمان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. د یار حسین مختا کتلی نشي د ډېر غما صاحبان جاړي. لیدونکو تاسې د قاري صاحب دا شعر واورئ، یا نه تاسو واورئ، یقین زه خو ډېر حیران کړم. بیخي بې اندازې خوب ولید او ډېر خوند یې کړی ده. نور قضاوت تاسو وکړئ.